دا صرف د صافي شمله نه د ټول مومن قوم شمله اوچته کړې ده او هغه تاریخ یې تازه کړی دی د کوم تاریخ دپاره چې مومن قوم به یادېدو مشهور به خو موږ دې سکیورټي فورسز ته دا خبره کوو پاکې خبرې به کوو صفا خبرې کوو بوسې کې به نه بوځو چې وروره دا یوه واقعه نه ده دا څلورمه واقعه شوله مسلسل دی زما د عزت د اخیستلو کوشش کوي بار بار زما تقدس یې پامال کړی دی زما د چاردیوارۍ تقدس یې پامال کړی دی خو شرمېږي نه هره پېره دغلته مرداران شوي دي قوم جواب ورکړی دی د هغې باوجود هم دی رالګېږي زما په عزت باندې حمله کوي قوم ته دا خبره کومه د نن نه بعد که د شپې درته د چا وروالو چا درته وټکولو په کومه جامه کې ټکولو په کوم نوم یې ټکولو دا سر یې ولئ مردار یې کوي دوی دی د مومن په نخ باندې د شپې مړی دوی دی مردار یې کوي که دی هر څوک یې راپاڅېږي غیرت وکوي ننګ وکوي او نن که نن چا ننګ ونه کړو جذبه یې ونه کړه او د غیرت نه کار وانه اخیستو قسم په الله چې روان تاریخ به موږ او تاسو معاف نه کړي روان نسل به موږ او تاسو معاف نه کړي دا په موږ باندې کومې لوبې شروع دي جیل ته دې بوتللمه درې درانه ډکې کړلې عزتونه مې اوس مې د عزت وږی په عزت پسې راپسې بې غیرته دا پنجاب نه دی دا مومن دي دا پښتونخوا ده دا پښتانه دي دلته شملور پښتانه دي زه به انشاءالله هر چا چې زموږ عزت ته کتل زموږ عزت ته په وران نظر کتل دقه رنګ انشاءالله دا 22 داړې به ولماتوي